د نبي او مجیب لوبډلو د روان کال په بیګ باش لیګ کې خپله وروستۍ لوبه ترسره کړه او له دغه لیګ بهر شوې. د ګروپ په وروستۍ لوبه کې د برسنټ هیټ لوبډلې لومړی بیټ وکړ او د ملبورن ته یې د 154 منډو هدف یې د 7 لوبغاړو په تاوان ورکړ. د نبي لوبډلې د ملبورن دغه هدف په 7 ویکټو د 20 اور په دویم بال پوره کړ. نبي دغه لوبډلې ته د 1 شپږیزې او 3 څلوریزو په مټ 28 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په بالینګ کې بیا په خپل سافیل کې 23 منډې ورکړې او یو لوبغاړی یې وسوځاوه. بلخوا مجیب بیا د برسن لوبډلې ته په 4 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او یو لوبغاړی یې وسوځاوه او لوبډله یې ماته ومنله. دا و زموږ لنډ چمتو شوی راپور. تر بله ویډیو ښه وخت. خدای پامان.